زه اوس یو ډېر مشهور عالم ته دعوت ورکوم چې دغه خلک په دې باندې ډېر زیات قدر کوي. هر عالم د قدر ویاړ وي، خو دغه قدر په دې وجه باندې هم ډېر زیات کېږي چې هغه اسلام په ډېر دلایلو باندې په اسلامي موضوعاتو باندې بحث کولی شي او خلک په دغه وجه باندې د نورو علماو نه ډېر ممتاز ګڼي. نو زه راغواړم مولانا طیب صاحب د پنجپیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خواږو درنو عزتمندو مسلمانانو پښتنو، زمانه مخکې ډېر ورونو د پښتو خبرې به کړي، د پښتنو خبرې به کړي او د پښتون قام د یووالي خبرې به هم کړي. خو زه لاندې او مختصرې یو څو خبرې کوم چې پښتون او مسلمان دا څوک دي. دې کې هیڅ شک نشته چې ټول انسانان د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي او فوقیت د انسان دا په تقوا او په پرهیزګارۍ باندې دی. خو الله رب العزت په هر یو دور او په هر زمانه کې قومونه پیدا کړي دي. په دې قومونو کې یو قوم پښتون هم دی چې هغې ته پښتون او پښتون ورته وایي. د هر یو قوم څه خصوصیتي څه رواجونه یي، نو د پښتنو هم څه خصوصیت او رواجونه شته. تاسو وګورئ کم ځای کې چې 10-12 کورونه د پښتنو اوسېږي، نو 2 څیزه لازمن په هغه ځای کې یوې ته حجره وایي او بلې ته جومات وایي. دا 2 څیزونه چې یو حجره وه او یو جومات و، دا د پښتنو مشرانو د دې لپاره جوړ کړي وو چې کم یو سړی ښه پښتوني نو هغه به ښه مسلماني. او لازمي خبره ده چې کم سړی په حجره کې به کېناسته نو هغه به په جومات کې هم کېناسته، او کم سړی چې به په جومات کې و نو هغه به حجرې ته هم راته. خو د اغیارو د لاسه د حجرې او د جومات په منځ کې خرانډان کې خودی شو. سید جومات کړل او سید حجرې کړل. کم خلک چې په جومات کې کېناستل نو د حجرې خلکو ته هغوی په بد نظر وکتل، او کم چې حجره کې کېناستل نو هغوی د جومات خلکو ته په بد نظر باندې وکتل. نتیجه دا راووته چې د جومات خلکو د حجرې خلکو باندې د قومیت الزام ولګو او په دې الزام یې هغوی بدنام کړه او د مسلمانانو د صف نه یې ویستل. کم خلک چې حجره کې کېناستل نو هغوی ملا داسې بدنام که چې گویا کې د دې ملا هیڅ غیرت او هیڅ پښتو هم نشته. او داسې نوې خبره نه وه. علامه اقبال هم یو ځای کې وایي افغانیوں کے غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو اس کو کوہ دمن سے نکال دو. ملا د حجرې سړي ته بد وکتل او د حجرې سړي د جومات سړي ته بد وکتل، حالانکه داسې نه وه. په اسلام کې د قومیت ذکر او په اسلام کې قومیت داشته که دا نه وی نو په یو مقام نبی علیہ السلام ولاړ دی
او आवाज کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر ما دروغجن پیغمبر نیم او زه د عبد المطلب د خاندان نیم، خپل خاندان خی. یو بل پیغمبر چې منګه او تاسو پښتانه څوک وایي آریان دي او څوک وایي بنی اسرائیل دي، خو د بنی اسرائیل یو مشر حضرت یوسف علیہ السلام په جیل کې ولاړ دی او چې تقریر کوي نو هغه وایي واتبعت ملت آبائی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق. اول خپل خاندان خی، خپل نسب خی او دا هغې نه بعد د توحید آواز کوي او مسله د توحید بیانوي. موږ چې کلمه وایو نو موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، او عبده ورسوله هم وایو، اول عبد او رست رسولو. کله چې او سړی اول پښتوني رستو هغه مولا شي نو هغه د قوم نگهبانی هم کولی شي او هغه د ملک نگهبانی هم کولی شي. د انبیاء علیهم السلام تقاریر سورت اعراف او سورت ہود کے ذکر کئی. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہر یو آواز کئی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، وازما قوما وازما قوما وازما قوما. کدا قوم آواز نارواوے نو انبیاء علیہ السلام بدا آواز نکو. په حیواناتو کې کمزور شي وړو کې شي میګه دی او سلیمان علیہ السلام په لار روان دی میګیان خاور راو باسی. دا غي یو مشر دی وړو کې غونته دی نو هغه میګیانو ته وایي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون. میګیانو سړو ته دن شي د سلیمان علیہ السلام فوج راغه خپو کې هم دل نکی. د هغه په زړه کې د قوم جذبه وا، د هغه په زړه کې د قوم نگهبانی او د قوم مینا وا، نو هغه الله ته دوره محبوب شه چې د هغه ذکر قرآن کې وکړو. یو قومیت دی او یو عصبیت دی، دواړو کې فرق دی. قومیت د خپل قوم خیرخواهی لټول، عصبیت پردی قوم تا بد قتل او د خپل قوم صفت کول. عصبیت په مسلمان کې نشته او قومیت په مسلمان کې او په پښتون کې شته. خبره مې دا کوله چې یو اجره او یو جماعتو، د اجره او د جماعت په میانس کې خراندان کې خوده شو، مولا او پښتون جدا جدا شو. نتیجه دارا وتا چې د پښتون زوی به په جماعت کې بانګ وې نو پلار به کور ته نه پرې خود وی ما شرمې د ځان نه دی مولا جوړ کړی دی. دا الله احسانو. نن بیا زه ګورم چې هغه پښتون قام او هغه مولا یو ځای کېږي، هغه اجرا او جماعت یو ځای کېږي او کله چې دا اجرا او جماعت یو ځای شو زما مطلب دا دی چې هغه ډلې هغه جماعتونه چې هغه د دین علمبردار دي او د دین خدمت کوي، هغه ډلې چې هغه د قام د ژبې او د پښتو خدمت کوي، کله چې دا یو ځای شي نو دا په ټوله دنیا حکمرانی کولی شي. او داسې قوم چې سکندر اعظم ته مور خط رالیږي چې ته افغانستان ته لاړې او تا فتح ونه کړه، ولې یو لس کسه راولېږه، لس کسانې ورله لېږلي دي. نو هغه ترې نه تپوس کوي چې تاسو کې مشر کم یو دی؟ یو پاسې دوی زه مشر یم، ما فلانی جنگ کې فتح کړې ده، ما فلانی جنگ کې مړانه کړې ده.
بل پاسې دوی زه مشرم ما فلانه ځای فتح کړی دی ما فلانه کار کړی دی بل پاسې دوی زیما لس تنه و یوم پاتې نشو سکندر اعظم ته مور خط راولیږه وی داسې قوم نه پشاشه چې هر یو د لیډینګ او د مشرت دعوه کوي او هر یو ځان ته کمانډر او هر یو ځان ته جرنیل وایي د پښتنو مشرانو د بزدلای خبره مه کوئ نه زه غلام یم نه زما قوم غلام دی کم قوم چې هغه غلامي نه قبلوي چرې هغه غلام نشي کېدی غلام هغه څوکي چې هغه خپله خبره ازاده نشي کولی الحمدلله موږ داسې قوم یو چې هم مسلمانان یو هم پښتانه یو خپله خبره په هر ډګر او په هر میدان او هر ځای کوو او ازادې کوو خو یو خبره ده دا پښتانه یو کول غواړي کله چې دا پښتون یو ځای شي د منځه دا نښې او خرنډان لرې شي دا به یو مضبوط قوتي او د دې خراسان نه به د اسلام بیا یو ځل جنډې اوچتېږي او انشاءالله په ټوله ملک او په ټوله دنیا باندې به دی حکمرانی کوي او دا یو دور را روان دی همت مه غورځوئ خپل کار وکئ مخکې ځئ او چې څومره مخکې لاړئ انشاءالله څنګه چې تاسو روان یئ موږ به هم در سره روان یو او څنګ په څنګ او یو ځای به ولاړ یو او جنګ به کوو او خپل قام خپل ایمان او خپل اسلام به مخکې کوو زه د خان لالا او د نورو مشرانو ډیره شکریه ادا کوم چې مالې دعوت را کړې ورنه دې ورځو کې زما درس قرآن دی او تقریبا 8,000 پښتانه په هغې کې شریک دي تر ماسپښینه درسو او د درس نه بعد صرف د دوی د حوصله افزایۍ دپاره او د دې دپاره چې اجرا او جماعت یو کوو راغلم الله دې ما او تاسو له توفیق راکړي